یوه د اوړي ګرمه او لمرینه ورځ وه. یو تږي کارغه د یو ځنګل د پاسه الوت کاوه او د اوبو په لټه کې و. وروسته له ډېرې پلټنې او ګرځېدنې اوبه ونه موندلې او له امله یې وزرې ورو ورو درنې شوې او الوت یې سم نشو کولی. خو کارغه خپله هیله نه بایلله. کارغه له اسمان نه ښکته ځمکې ته کتل او په دې هیله و چې چیرته اوبه وګوري چې ناڅاپه یې سترګې رڼې شوې او یو خټین لوښی لاندې ولید. کارغه په ډېره خوشحالۍ ژر لوښي ته راښکته شو. خو کله چې کارغه د لوښي دننه وکتل، اوبه وې خو ټیټې وې او د کارغه مخوکه نه ور رسېده چې اوبه ترې وڅښي. کارغه لږ خفه شو، خو کارغه بیا هم تسلیم نه شو او فکر یې وکړ چې څنګه اوبو ته ورسېږي. هغه شاوخوا ته وکتل او د همدې لوښي خواته یې وړو وړو تیږو ته پام شو او ویې ویل اوس پوه شوم چې باید څه وکړم. هغه خوشحاله شو او د وړو وړو تیږو په طرف والوت. هغه یوه وړه تیږه خپله مخوکه کې پورته کړه او لوښي کې واچوله چې د هغې سره اوبه لږې راجګې شوې. هغې نه وروسته یې نورې تیږې هم ور واچولې تر هغې چې اوبه د لوښي سر ته راجګې شوې او په پای کې اوبه د کارغه د څښلو لپاره جوړې شوې. کارغه اوبو ته مخوکه ښکته کړه او ښه په خوشحالۍ خوږې اوبه وڅښلې. کارغه په ډېره هوښیارۍ او فکر کولو سره خپله ستونزه حل کړه. د ویاړ احساس یې وکړ، پراخ اسمان ته یې وکتل او د خوښۍ او ویاړ سره د لمر ډوبېدو خواته والوت. یو عادي کارغه د یو هوښیار پلان سره وښودله چې هر مشکل او ستونزه په کوښښ او فکر کولو سره امکان لري چې حل شي.